دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا الله دې فضل ته ګور. ابو هريره سے وی اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. کله چې د رمضان اولنۍ شپه شروع شي اولنۍ سرکش شیطانان چې د الله وتړي امر وکي ملائکه ته وتړي دا سرکش جنات چې کوم دي دا گمراه کون کې جنات او خطا کون کې جنات دام الله رب العالمین وتړي. وغلقت ابواب النيران او بل روایت کې ابواب النار د جهنم چې کوم گیټونه دي دروازې الله ملائکه ته دا بند کړي ځکه د جنت اعمال شروع شو د بهار موسم شروع شو داغه د رمضان د خوشحالي موسم دی چې هر طرف ته خوشحالياني هر سړی عبادت والا په مانځ کې ګڼه په ترجمه او تفسیر کې ګڼه د مسلمانانو په تراو کې ګڼه قیام الليل ته مسلمانان ولاړ دي او هر طرف ته رونق کار کیږي. دا د جهنم د سپیره دروازې چې کوم دي دا دروازې بند کړي ځکه جهنم د الله د غضب ځای دی دا بند کړي. وغلقت ابواب النيران د جهنم دروازې بند کړي فلم يفتح منها باب یو گیټ هم د جهنم کولاو نه ټول بند کړي. دته د الله رب العالمین رحم او زمارونو چې الله مخکنه دا تیارې ته توکي دته وی حالات جوړول دا غینه مخکې د رمضان مقدمات جوړول الله برابر کی. وفتحت ابواب الجنه او د جنت چې کومي گیټونه دا ټول کولاو کوي ځکه د جنت اعمال شروع شو او د جنت د تلو لپاره خلک تیارې لګیا دي کوي 14 غنټې 15 غنټې 14 غنټې خلک د الله د لپاره ډوړې نه خوري د الله د لپاره وبنس کی د الله د یری د وجنه جما نه کوي غیبت نه خلک ځان ساتي روزه منی والله. فلم يغلق منها باب یو دروازه بند نه کوي د جنت ټول دروازې دا ټول پرانځي او کولاو کې دا د الله نبی فرمایلی چې دا ډېر مزیدار او خوږ حدیث دی چې زما استاد روجي غم د الله سره د طریقه باندې چې الله مخکینه زما استاد لپاره جنت خيسته کی او ډولې او مزین کی د جنت ټول گیټونه کولاو کی د جهنم ټول گیټونه بند کی د الله د رحمت دروازې کولاوي شي او د غضب دروازې بند شي. کوم چې دشمنان دي سرکشه الله رب العالمین هغه ته زنجیرونه واچي د دشمنان د لوتړي به आवाज کوي وينادي مناد یو आवाज کوونکی आवाज کوي هر ورځ یا باغی الخير اقبل اے د خیر طلبګارا د روجونی اونکیا منس کوونکیا قیام الليل کوونکیا د رمضان تراو کې شرکت کوونکیا په ختمونو کې شرکت کوونکیا اقبل مخکزا شاته زور مکوا مخک ورزا او بدینه کو کې مخک شاویا باغی الشر اقصر او اے د شر طلب کوونکیا چې کال یو لسمیا شته د الله بغاوت کړی دی یو لسمیا شته د الله نه مرور ګرځیدلې د جمعتونو په شا ګرځیدلې د قران سره تعلق نو قران بدلو کې پروت سره راغست نه دی اې د شر طلب کوون کې اقصل د خپل شرونه کم کا ما او ته وي ګناګارانو خپل ګناهونه کم کوي کله سترګو ګناهونه دا کم کوي په رمضان کې وګ باندې چې کوم غلطي خبرې موږ اورو د الله د طرف نه ملائکه आवाज کوي چې دا د غوګونو ګناهونه کم کوي دا د لاسونو د مسجونو ګناهونه کم کوي دا د اشاراتو ګناهونه کم کوي دا د خپل ګناهونه کم کوي. او بیا د الله رسول فرمایي ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله او د الله د پاره ډیر خلق الله د اور نازادي او هر شپه د اوازي دا د رب العالمین د طرفنا یو منادي لګیدلی یو اعلان کوونکې چې هر شپه دا اعلان کوي ولله عتقاء من النار الله د جهنم نه خلق لګیا د ازادي نه پلانې آزاد کو پلانې آزاد ک په پلانې قوم باندې جهنم واجب شوی خو الله آزاد کړ د روزې د وجنه په پلانې قبيله باندې اور واجب شوی خو بیګا شپې د قیام الليل د وجنه الله آزاد کړ پلانې باندې جهنم واجب خو الله رب العالمین د تلاوت د وجنه آزاد ک پلانې باندې جهنم واجب خو الله رب العالمین د یوګدي روزې د وجنه آزاد ک او بلانی باندې جهنم واجب خو د دعاګانو د وجنه الله رب العالمین د جهنم آزاد کو ولله عتقاء من النار لکه څنګه چې غلامان د غلامین آزادیږي یو غلام د مالک نه آزادیږي او آزاد ژوند تیرې دغه شان سره د الله د اور نه آزادیږي وذالک کل لیله او د الله نبی وې دا منادي او دا आवाज هر شپه کې دا आवाज چې دا د الله د جانب نه دا आवाज ورونو د څومره بهتر میاشت چې انسانان به داخلي دوه والدي والله دې موږ له ژوندۍ راکې یا د څلور ورځې پاتې موږ به الله رب العالمین داخل کی
او د دې خبرې دی الله موږ له توفیق راکړي، عافیت دی الله موږ پیدا کړي چې موږ روغ رمټ په صحت او په عافیت باندې دا ورځ په خیر خرید باندې تیری کو او په عبادت باندې تیری کو. زمارو بهترین خلق هغه دي چې دا ورځ په عبادت باندې تیری بشي، په ټولو خلکو به تیر شي. دو درې ورځې پس د رمضان شپه روانه ده، یو څو ورځې پس به د اختر شپه مراشي ان شاء الله تعالی. لیکن دومره به چې من حفظها فحفظها، چا چې دا خبرې یاد کړي هغه یاد کړي، ومن نسیها فنسیها، او د چا نه چې هېر شوي هغه هېر شوي. که خوب سړی کوي هم دا رمضان تیریږي، که سړی ټول عمر په دې خوړونو کې ناست لکه زمونږ د هلکان چې لډوان کوي لډو دا هم تیریږي. که یو سړی ټول عمر دا فلمونه ګوري او د پبجي ګیمونه ګوري هم تیریږي. که سړی د ارتغل ګیمونه ګوري هم تیریږي. که سړی ټوله شپه فیسبوک ته ناست هم تیریږي. او که یو سړی په اول صف کې ولاړ قرآن ته هم تیریږي. زمارو په دواړو سړو به تیره شي دا ورځ، او دا د اختر شپه په دواړو مسلمانانو باندې راشي. لیکن د دې او د هغې به ډېر فرق وي. الناس فی واد وانا فی واد، دا یو په یوه کنده کې رواني، دا بل په بله کنده کې رواني. د یو به اعمال جمع کړي، نیکیانې به جمع کړي، د الله طاعتونو د الله رضا به جمع کړي، د الله مخې له به رواني. او دا بل به د تاوان سره روان د الله مخې له. ځکه 30 ورځې تیرې شوي او په دې 30 ورځو کې دا یو ورځ ځان له چېرته نفع ونه کړه، اخروي نفع. 30 ورځو کې دا سړی سراسر په تاوان کې روان دی، سراسر په خسران کې روان دی. نور دا د اختر شپه هر چا باندې راځي، دا 30 ورځې په هر چا باندې تیریږي او په هر حالات کې دا تیریږي. خو مسلمانانو نیکبختی دا ده چې دا سړی په دین کې تیری کی. نیکبختی دا ده، سعادت دا ده چې دا ورځ شپې د الله په بندګۍ کې تیری شي، دا په دې دعاګانو کې تیری شي، دا د الله رب العالمین په رضا کې تیری شي، په تلاوتونو کې تیر شي. او زه دې سویم چې د دنیا دا کارونه ډېر ښه دي چې سړی په د خپلو بچو له نفقه ګټي، خو په دې میاشت کې سړی دا کارونه مخکې وروسته کړي. د کارونه لږ مهلت ورکړي، جزا په د شوال کې به کار شروع کړو، غټ اختر کې به کار شروع کړو. دا د رمضان یو میاشت موږ له الله راکړه، دا د اړې میاشتې مو ته پرېږدو. دا زړې چې کومې روپۍ موږ جمع کړې دا به وخورو، خو د رمضان کې تیاری کوو چې کوم اخروي تجارت د هغه کوو. او د الله رب العالمین چې کومه رضا د هغه حاصلوو، چې هغه د جوماتونو کې تفسیر بیانېږي، د تفسیر ته یو 2-3 غنټې ورکوو. تلاوت چې د قرآن ختمول چې سړی په شپږ ورځو کې د الله رب العالمین د کتاب ختم کوي، د تلاوت ته کار وایو چې د قرآن تلاوت وکړو. دغه شان ذکر اذکار په ډېر مقدار باندې ذکر اذکار وکړو، د اسلامي کتابونو مطالعه وکړو، د سیرت مطالعه وکړو، د مسلمانانو سره خیر ښېګڼه وکړو، د مسلمانانو سره موږ احسانات وکړو، د چم ګاونډ کې د یتیمانانو د غریبانو لحاظ وساتو.